که د چا نه یو قیمتي څیز ورک شي او دی په هغې پسې پریشانه وي هېڅکله دی نه پریشانه کیږي. انا لله و انا الیه راجعون وظیفه دې شروع وکړي انشاءالله چې هغه قیمتي څیز به زر تر زره را پیدا شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو او خویندو، کله کله داسې حالات راشي چې زمونږ او ستاسو قیمتي څیزونه وي، هغه قیمتي څیزونه زمونږ نه اچانک ورک شي. موږ او تاسو په هغې پسې ډېر سخت پریشانه یو. کله کله داسې وشي چې زمونږ د کور کاغذونه وي او هغه د کور کاغذونه زمونږ نه ورک شي. کله زمونږ کالي وي او هغه کالي ورک شي. کله یو بل داسې قیمتي څیز وي او هغه قیمتي څیز زمونږ نه ورک شي. موږ په هغې پسې ډېر سخت پریشانه یو. بیا په دې کې دوه قسمه خلک، یو قسم خلک هغه چې هغه زر هغه جادوګرو له لاړ شي، عاملانو له لاړ شي. یا ساتي ګورې عاملانو له مه ځئ، عاملانو له قطعا مه ځئ. عاملان به صرف پښتانه وي، هغوی صرف ګاډرې ولي، نور د هغې څه حقیقت نشته دی. نو عاملانو له قطعا مه ځئ. بعضې عاملان جاهلان پکې داسې وي چې بي وله ورشي وي یاره جي ته وګوره چې دا پلانکي څیز رانه چا پټ کړی دی، وی تا ته پته لګي. ته به وایې که هغه ستاسو خدای دی، نه هغه ته پته نه لګي، هغه به صرف دروغ خبرې ورته کوي. او بعضې عاملانو یو څو خبرې داسې زده کړې وي، هغه چې ورشي تا ته به وایي لنډۍ ښځه ده، توره برقه یې چولې ده، یا چې دی خړه برقه چولې ده، او دغه دی هغه څیز یې راواغه شه دغه ځای نه، مخ ښکاري مخ نه ښکاري. اوس به دوی سوچ کوي نو چې لنډۍ ښځه د تورې برقې والا او د خړې برقې والا په هر خاندان کې چې دغه ښځه هر څوک یې د هغې سره بیا هغه دښمني شروع شوله. یا ساتئ دا ټول دروغ وي دا ملان. داسې خلکو له مه ځئ. دا ټول د غیب علم دی. د غیب علم د الله جل شانه نه سوا بل چاته نشته. نو داسې خلکو له قطعا مه ځئ چې د ستاسو په منځ کې دښمني پیدا کوي. هېڅکله عاملانو مه ځئ. هغه کسانو له مه ځئ چې هغه وایي زه په شیشې کې ګورم ما ته پته لګي، او څوک وایي ما سره غیب عالم دی. نو چې دا غیب عالم دی دا هم درته چې کوم دی انټرنیشنل دروغ وایي، ښه ښکاره دروغ درته وایي. داسې خلکو له مه ځئ. دا د ستاسو عقاید تباه کوي، نور چې دی هېڅ نشته دی. بس کله چې د ستاسو نه څه داسې قیمتي څیز ورک شي، د هغې دپاره تاسو د انا لله و انا الیه راجعون وظیفه شروع وکړئ انشاءالله چې هغه قیمتي څیز به زر تر زره الله جل شانه تاسو ته را پیدا کړي. راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. طریقه انتهایي اسانه ده. کوم ځای کې چې د ستاسو نه یو څیز ورک شوي، په هغه ځای کې به تاسو ودرېږئ، 41 پېرې به یا شهیدو وظیفه وکړئ، یا شهیدو یا شهیدو یا شهیدو. بیا به یو پېرې سورة الضحا ووایئ، او د هغې نه پس به انا لله و انا الیه راجعون وظیفه وکړئ. دا به عمده سوی بې تعداد او خپل هغه ورک شوي څیز به تلاش کوئ. انشاءالله د دې په دې تلاش کې به رب العالمین تا ته هغه څیز په لاس باندې درولي. که هغه څیز داسې و چې هغه هلاکېدونکی څیز و، یعنې یو کس دی ډارک یې راغشتی دی او ډارک یې خرڅ کړی دی، د ستا د قابونه وتلی دی. اوس که هغه څیز تا ته میلو نه شي، د هغې نه بهتر څیز به درته رب العالمین درکړي. نو دا وظیفه کوئ. عاملانو له قطعا مه ځئ. یو ښکلې مزیدار عمل مې درته وښولو، یو ښکلې زبردسته وظیفه مې درته وښوله. بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې نه تاسو مکمل جایز پیدا اخیستلی شئ.